بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. درنو مسلمانانو، خويندورونو، اولیدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خایستاو ګلالیو مسلمانانو، زړو ځوانانو، خويندورونو، لري او نږدې او د هیواد نه بهر مهاجرینو ورونو ټولو ته پس د مسنون سلام نه غواړم چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې ځینې ارشادات هغه وژباړم تر څو زموږ مسلمان او مؤمن ولس د خپل دین په رابطه باندې د ځینې مسایلو نه آګاهي ولري، او که هغه نیک عملی وي چې ترېنه قضا نشي، او که هغه بد عملی وي چې د هغې نه مکمله خودداري وکړي. اصلا رب العالمین دا ټول خلق د رحمت دپاره پیدا کړي دي. الله عز وجل چې کله مخلوق پیدا که نو رب العالمین یو خط ولیکه، په هغې کې دا نوشته کړه څنګه چې د الله د شان سره مناسبي. دا یې نوشته کړه چې ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحم زما په مخلوق باندې رحمېدل زما هغه ډېر دي د غصې او د غضب زمانه. یعنی د الله رحم غالبه دی، د الله عز وجل په غضب او په غصه باندې الله د موږ د رحمت مستحقین وګرځي، او الله د موږ د غضب څخه وساتي. درنو مؤمنانو ورونو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به مشخص په یو چا باندې لعنت نه وایه چې په تا د لعنت وي او ته دې د الله د رحمت نه وشړلی شي، لیکن اصناف به یې ښول. داسې یو اجمالي او مجمله خبره به یې کوله، که څوک د دې کار خاوند دي او نه قرارېږي په هغه دې د الله لعنت وي. نو هلته مشخص په یو چا باندې لعنت ویل مراد نه و، هلته د دغه ناروا عمل نه د ځان ساتنو یو سبق چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به وړاندې کاوه چې ای زما امته نه ښایېږي چې تاسو د لعنتیانو لاره خپله کړئ، بلکې دغه کارونه مه کوئ، د لعنت نه محفوظ پاتې شئ او د الله په رحمت کې به مشمول شئ. نو یو د هغه څه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم ورباندې لعنت ویلی دی، هغه فرمایي چې لعن الله الواصلة والمستوصلة. لعنت د الله دې وي په هغه ښځه باندې چې هغه د بل چا په سر کې ویښتان ټومبي، او لعنت د الله دې په هغه ښځه باندې وي چې هغه پردي اختان په خپل سر کې ځای کوي. علماء کرام فرمایي د دې حدیث د دې ټوټې مطلب دا دی چې مؤمناتو ښځو، ای د آرایشګاهونو والاو زنانو، تاسې پردي اختان د بل چا په سر کې مه ټومبئ، او ای مسلمانې زنانه او مسلمانې ښځینه مخلوقه، د دروغو ویښتان مه ږدئ چې باکوره ورته ویلی شي یا د آرایش اختانو ته ویلی شي. حتی علماء کرام فرمایي چې پلاستیکي اختان کې خودل دا هم یو ناروا کار دی، او په دې باره کې هم منع راغلی ده چې یوه ښځه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغله او ویل چې یا رسول الله، زما لورکۍ تبو وهلې وه، د ډېرې ناروغتیا له کبله یې ټول ویښتان د سر ختلي دي، اوس یې واده دی، ایا زه هغې ته د مصنوعي ویښتانو بندوبست کولی شم؟ رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورباندې پابندي لګوله. ښځې ته دونه ډېر زینت جائز او روا دی چې هومره نارینه ته جواز نه لري. د سرو زرو استعمال او د ریخمو استعمال، د رنګونو استعمالول، دا ټول زنانو ته جائز او روا کارونه دي، لیکن په نارینه و بیا پابندۍ دي. خو سره د دې نه هم باید زنانه دې ته متوجه شي
چې د الله په پولو او حدوداتو د داسې نه ور اوړي چې څه الله بند کړي نو هغه هم دا ځان ته جایز وګڼي. لہذا د خپلو ویښتانو سره تور رنګ او سره رنګ او زیړ رنګ پردي ویښتان پیوسته کول شرعا دا کار ناجائز دی. حتی قرامل یا پوی چې ورته ویلی کېږي چې د هغې رنګ توري چې لرې لیدونکی فکر کوي چې دا به د دې د سر ویښتان او سر به یې دونه ببري د دې زنانه به ویښتان دونه اوږدی نو هغه لګول هم مکروحه کار دی. او که د ویښتانو د تنظیمولو دپاره د کلیپونو په ځای باندې پخوا به پوی و چې هغه رنګینه وي او هغه محفوظ وساتلی شي په خپل څادر کې زنانه پټ ساتي. که زنانه یې ویني نو باک نه کوي، لیکن د پردو نارینهو نه به د سر ویښتان زنانه پټ ساتي او بیا خو چې لا پردي ویښتاني نو دا د دروغ ویښتان دی او دا شرعا جایز نه دی. او که څوک د دې کارو کسب کوي چې هغه نورو ته ویښتان ږدي نو په دې باندې لعنت ورېدلی دی. لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعنت د الله دی په هغه ښځه باندې وي چې هغه نورو له ویښتان ږدي، او لعنت د الله دی په هغه ښځه باندې وي چې هغه په ځان کې پردي ویښتان هغه ځای ورته ورکوي. دوهم چې لعنت ور باندې ویلی شوی دی په نبوي احادیثو کې هغه سودخور دی. لعن الله آکل الربا، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله لعنت ویلی دی پر هغه چا باندې چې هغه سودخور دی. هغه سود خوري د نغدو پیسو، هغه نغده ګټه غواړي، وچه ګټه چې موږ ورته وایو، یا یو جنس په جنس باندې بدلی او لږه په ډیره، او یا صرافی کې نغده په نسیه باندې چې دا ټول سودونه دي، یا پیشګانې او پګړۍ اخیستل وغیره تقدیمي اخیستل دا ټول په سودونو کې راځي. نو سودخور انسان مشخص پلانې ته نه مراد نه دی، بلکې څوک چې د سود کاروباري وي، د بانکونو د لارې نه سود کوي، د مفت بیمه سکیم د لارې نه سودونه کوي، یا لاتري ټکټونو باندې سودونه کوي او د هغې ټکټونه ګټي او بیلي، نو دا ټوله قماربازي او دا سودونو اقسام دي. د دې نه باید مسلمان خودداري وکړي که وایي کې د الله د رحمتونو مستحق بشي، او که یو انسان په دې سودي دنیا کې د سود نه پرهیز ونه کړي او د خپلې سرمایهدارۍ د جوړولو دپاره ټولې روا او ناروا لارې په کار واچوي نو دا به د الله د رحمت نه وشړلی شي او د الله په قهر به گرفتار شي. لعن الله آکل الربا، د بخاری مسلم حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله له خپل رحمت هغه څوک شړلی دی چې هغه سودخور انسان دی، هغه سودخور انسان دی. او بیا په سود کې سود ورکوونکی او اخیستونکی، د سود شاهدان او کاتبین او معامله جوړونکي، دا په ټولو سودخوریو کې شماریږي. باید مسلمانان د سود لیندین په باره کې د هیچ چا سره تعاون ونه کړي. بل ذکر راځي لعن الله من غیر منار الارض، رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګ پر هغه چا باندې لعنت ویلی دی چې هغه د ځمکې حدودات بدلوي. پردی مسلمان د هغه ستا فلوان شریک دی، ستا او د هغه جایداد او غیر منقوله جایداد ځمکه شریک او نږدې په ګاونډ کې واقع ده، او د ګاونډي د ښو اخلاقو نه سوء استفاده کوي او د هغې ځمکه خپلې ځمکې سره شریکوي او حدودات د ځمکې بدلوي. یا مسلمان د دنیا دی فانی ګټه وکړله او د آخرت د ابدي لعنت وګاټه. الله دې په ما او تا باندې رحم وکاندي او الله عز وجل دې په حلال قناعت زموږ د ټول ولس نصیب کاندي، او هغه تجاوزونه چې زموږ د زمیندارانو ترمنځ او د حدوداتو د ضایع کوونکو ترمنځ دي، الہ العالمین دې دا جنجالونه په خپل قدرت باندې ختم کی. هر مسلمان ته د الله په خپله برخه باندې صبر او استقامت او قناعت نصیب کاندي. امین یا رب العالمین.